السلام علیکم دوستان محترم. بیا هم الله احمد زی ستاسو په چوپړ کې یم. سره یې ده چې دوستانو ځینې تقاضا کړې وه چې ځینې ویډیوګانې واچوو، نو زموږ معذرت هم ومنئ. ډېر مصروف یم، ژوند ډېر مصروف دی دلته په امریکا کې. نشم کولی چې تاسو ته لکه 100% رسیدګي وکړم، خو زه تر هغه نهایي حده پورې کوشش کوم چې دوستانو ته، هموطنو ته، هغه څوک چې زموږ وطنداران دي، دردونه یې لیدلی، رنځونه یې لیدلی، اوس په فرانسه کې ژوند کوي، هغه دوی ته د خدمت وړ وګرځم. نو دوستانو زما معذرت ومنئ، او بیا هم زه کوشش کوم تر نهایي حده پورې چې تاسو ته د خدمت وړ شم. نو بیا که چېرته موږ نه څه کمي راځي، کاستي راځي، زموږ معذرت ومنئ تاسو. نو دوستانو بیا هم ځینې دوستانو تقاضا کړې وه چې ځینې ویډیوګانې جوړ کړه د کود لغو باره کې. نو کود لغو البته زه بیا هم معذرت غواړم چې که چېرې دغه انخین ما ته لاړ څه، ما نو دا 40 سوالونه دا ډېر زیات وخت نیسي او ما سره دومره وخت نشته. زما دا معذرت ومنئ. او اکزما پلانش همچنان زیات وخت غواړي، ځکه چې 40 سوالونه دا چې تاسو ته تشریح کوم ډېر وخت، او دلته زه خپله درس وایم، خپل نور مسؤلیتونه لرم. نو ما تاسو ته یو ډېر یو ښه موضوع لاسته نیولې چې صیغې تیمتیک، دا چې دا دغه هر موضوع باره کې ده ورونو او دوستانو. نو دلته به تاسو وګورئ لطخ usagère, circulation routière, la route, la mécanique et équipement, sécurité. نو که چېرې تاسو متوجه شوي یاستئ، ما دغه سرکیولیشن باره کې تاسو ته یو 10 ویډیوګانې جوړ کړی ده، زما په چینل کې پراته ده. که دوستان لیدلی دي تر اوسه پورې لاړ دې سي وګوري. نو ما داسې یو موضوع لاسته دا ځلې نیولی چې دغه هر موضوع باره کې به زه تاسو ته 10 ویډیو وعده نه کوم، کوشش کوم چې زه تاسو ته جوړ کړم، او انشاءالله الرحمن ستاسو په خدمت کې بیا هم اوسم. نو دا ځلې ما غوښتی چې د لږ کندکتیو په باره کې تاسو ته 10 ویډیوګانې جوړ کړم چې هر یو 10 سوالونه ده. او زما معذرت ومنئ چې دا 40 سوالونه زه نشم کولی، ځکه چې ډېر زیات وخت غواړي او زیات وخت زه نه لرم. نو زما معذرت تاسو ومنئ. راځئ د خبرو نه تېرېږو او ویډیو به شروع کړو. Je suis prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je place mon pied au-dessus de la pédale de frein. Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستانو دلته زموږ تاسو څخه سوال دا شوی ده، ویل شوی چې آیا دلته زه حق اولیت لرم که نه. همیشه تاسو چې موټر ځغلوئ باید سرکونو ته، د مارکو ته یا د ځینې خطو ته متوجه اوسئ. دلته تاسو دغه ښي غاړې ته دغه سپین خط ګورئ، دا زما ماوس چې پرې خوځي، دا مطلب دا ده چې هر موټر د ښي غاړې نه راځي، دلته باید ته چې ودرېږي، صبر وکړي، سړک وګوري، بال هغې نه سړک ته دننه شي. نو نظر دغه خط ته آیا موږ حق اولیت لرو؟ هو، حق اولیت لرو. دویم بخش کې پوښتنه دا شوې ده چې آیا زه به خپل خوا د پیډل یا د برک د پاسه به ږدم او که نه. نو دوستانو کله چې دغسې یو ځای ته رسېږئ باید توجه وکړئ، ځکه چې کیدای شي یو څوک ورخطا اوسېږي، بیړه کې اوسېږي، دې ځینې ووځي، حادثه جوړېږي دی. نو دلته به تاسو چې څه کوئ، خپل خوا په برک د پاسه ږدئ. که خدای دې نه کړي څه کوم څوک په وارخطايي یا د نشې په حالت کې یا څه دنیا د مشکلات زیات ده، ناڅاپه راوځي، تاسو خپل موټر کنټرول کولی شئ. نو زموږ 2 جوابونه A او C سره ګورو چې صحیح ده او که نه. او زموږ جوابونه صحیح ده. بیا هم کوم دوستان چې غواړي لا زیات معلومات لاسته راوړي، ویډیو دې ودروي او دا معلومات دې ولولي. د بل سوال په لوري ځو. Je signale ma présence en faisant des appels de phare. Dans la situation 1, oui, réponse A. Non, réponse B. Dans la situation 2, oui, réponse C. Non, réponse D. دوستانو دلته سوال دا ده چې je signale ma présence en faisant des appels de phare. آیا وایي زه خپل موجودیت د چراغ ورکولو یا د چراغ ورکول باندې خو انشاءالله به پوهېږي که نه، چې یو چراغ ورکوي، د دې باندې به زه په اول حالت کې ځان ښکاره کوم خلکو ته، که دویم حالت کې.
اول حالت کې تاسو ګورئ چې دا غونډۍ ده یا مثال د خبرې یو جګ ځای ده چې اخواته سړک هغه غاړه موږ ته نه ښکاري، نو امکان لري چې د هغه غاړې څخه یا به پیاده رو وي یا بایسکل باندې یا په موټر کې یا په هر حالت کې سل خبرې کیدی شي. نو تاسو په دغسې حالت کې چې برابریږئ څه شی کوئ؟ یو چراغ ورکوئ چې څوک هغه غاړې ته د دې غونډۍ هغه په دې پوه شي چې هلکه اخوا نه څوک را روان ده. نو دی په اول حالت کې به څه شی ونیسو؟ هو یعنې چراغ به ورکوو، یعنې یو خپل د چراغونه به تیز و لکه ډیم کوو، مطلب دا ده چې دا یو چراغ ورکوو. دته څه وایي په فرانسوي کې؟ فغ وایي، فغ، اپل د فغ، یعنې یو اشاره ورکول. دویم حالت کې وایي تاسو څه کوئ؟ آیا چې دلته هم چراغ ورکوئ او که نه؟ دوستانو دلته تاسو ګورئ چې دید محدود ده. دید محدود باندې خدای وکړي چې پوه شئ، مطلب دا ده چې دا کوم ګوټ چې وینئ، دا کوم کونج ځای تاسو چې ګورئ د دې نه هغه غاړې ته موږ ته نه ښکاري، نو مطلب دا ده چې ساحه محدود ده د لیدلو. په دغه حالت کې باید دی چې کله تاسو همداسې یو ځای ته رسیږئ یو چراغ ورکئ. نو د دې چراغ یا د دې رڼا ورکولو د ډیم فول نه مطلب دا ده چې زه روان یم، که دلته څوک یي په خپو روان یي، پیاده یي، بایسکل باندې یي، هغه پوهیږي چې دلته موټر مخالف لوري ته را روان ده. نو انشاءالله الرحمن به تاسو د حادثې نه بچ کیږئ. نو څه به کوئ؟ دویم حالت کې به هم ونیسئ. ګورو چې جوابونه څه وایي. جوابونه مو صحیح ده. ځو د بل سوال په لوري. Le trafic étant fluide, je peux utiliser mon téléphone quelques secondes. Oui, réponse A. Non, réponse B. دوستانو سوال دلته دا ده چې وایي ترافیک چې ده کم ده. ترافیک نه مطلب دلته دا ده ګڼه ګونه. ګڼه ګونه کم ده. آیا زه کولی شم چې د یو څو ثانیو دپاره خپل تلیفون نه استفاده وکړمه؟ دوستانو دا په یاد ولرئ چې تاسو کله هم ډرایو کوئ هېڅکله به تلیفون څخه استفاده نه کوئ. یو خو دا ده چې خدای دې نه کړي کوم حادثه به تاسو ته مخکې شي. ګوره چې ستاسو سرعت څو کې ده؟ تقریبا 128 کې ده. په دې حالت کې ګوره دا ټول خپله خطر ده. او دوهمه خبره دا ده چې که چیرې تاسو پولیس وویني نو تاسو جریمه کیږئ. نو ولې دوه خطرې په ځان نیسئ؟ نو ښه خبره دا ده چې موږ تاسو اجازه نه لرو چې په هر حالت کې خپل ټلیفون څخه استفاده وکړو، خصوصا د ډریوري په حالت کې. ګورو زموږ جواب څه وایي. جواب هم صحیح ده. ځو د بل سوال په لوري. Dans cette rue, je circule. À moins de 50 km/h, réponse A. À 50 km/h, réponse B. À plus de 50 km/h, réponse C. دوستانو دلته سوال شوی ده چې په دغه کوڅه کې آیا زه کولی شم چې په کوم سرعت لاړ شم؟ A. کم د 50 کیلومتر څخه پر ساعت، B. 50 کیلومتر پر ساعت او یا 50 کیلومتر نه زیات پر ساعت باندې. نو تاسو اول د چپ غاړې ته وګورئ، امکان لري چې دا کوم مکتب وي، امکان لري کوم کودکستان وي، امکان لري چې کوم پارک وي یا ښي غاړې ته پارک وي او دا پیاده رو تاسو وینئ که نه، دلته امکان لري چې کوم ماشوم منډه وکړي. نو تاسو ډېر په ښه طریقه کولی شئ چې 50 کیلومتره پر ساعت سرعت ته هم کم وي هغه موټر ودروئ. نو ښه جواب دلته کوم یو کیدی شي؟ همیشه تاسو ته ما په خپل پخوانیو ویډیوګانو کې ویلي ده چې کله څومره جوابونه باندې چې تاسو مطمئن کیدی شئ عمره انتخاب کوئ. زه په دغه درې واړو کې زه ځان ته ګورم چې A صحیح ده. زه به دا انتخاب کوم، ګورم چې څه وایي. جواب مو صحیح ده. بیا هم څوک چې غواړي لا زیات معلومات لاسته راوړي دا ځای کې دا کوم شی چې ما سلیکټ کړ د ښي غاړې ته دا ودروئ ویډیو او دا ولولئ. Je maintiens l'allure. Réponse A. J'accélère. Réponse B. Je m'arrête. Réponse C. دوستانو تاسو دلته ګورئ چې دا زموږ مخې ته کوم تور موټر ولاړ ده یا مثال خبرې اشاره یې لګولی چپ غاړې ته تویږي پارکینګ ته. یو خو دا موټر تویږي او دوهمه خبره دا کوم ماشومه چې سره جامې په غاړه ده دی هم غواړي د سړک نه تیر شي. نو په دغه دواړه حالاتو کې اول خو تاسو او موږ تاسو باید زیات توجه احترام ته وکړو. احترام نه مطلب دا ده چې که څوک په خپو روان ده، که څوک ډریوري کوي، که په بایسکل ده، که په هر څه ده، هغې ته احترام وکړو. دلته اول احترام دا ده چې مثال د خبرې دا مخکینی موټر ته وخت ورکوي هغه تاو شي پارکینګ ته. دویم احترام دا ده چې دا کوم کس
یا کومه ماشومه چې ولاړ ده چې غواړي سړک نه تیر شي ده ته احترام کول. د احترام دا ده چې موټر به ورته درایي او دا به سړک څخه تیریږي. نو دا ښه جواب به دې کې څه شی کیدی شي؟ آیا زه خپل سرعت ته ادامه ورکوم، آیا زه اکسلیټر ورکوم، او که زه موټر ودروم. دا دریم یا سی چې ده موټر ودروم ده. پس زه به موټر ودروم، ګورم چې جواب صحیح ده او که نه. هو جواب مو صحیح ده. Le véhicule devant moi circule à 30 km/h. Je dépasse, réponse A. Je m'adapte à sa vitesse, réponse B. Je vais mettre le pied devant le frein. Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستانو دلته سوال دا ده چې le véhicule devant moi circule à 30 km/h. دا کوم موټر چې زما نه مخکې روان ده دا 30 کیلومتر پر ساعت سرعت لري. د سرعت چې ګورئ 30 کیلومتر ده او دغه چپ غاړې ته دا سپینه لیکه چې تاسو ګورئ یا دا سپین خط چې ګورئ دا ادامه لري. مطلب دا ده چې منځ کې پرې کړی نه لري. تاسو خو هېڅکله اجازه نه لرئ چې د څخه سبقت وکئ. سبقت باندې انشاءالله به پوه یاستئ چې یعنې د موټر څخه مخکې تېرېدل. نو د موټر شاته به روان اوسئ. خو کله چې د موټر شاته ته روان یې د پس ای جواب خو صحیح نه شوه. دوهم ته ګورئ je m'adapte sa vitesse. زه به د هغه سرعت په خپل ځان تطبیقوم. نو کله چې د سرعت 30 شو نو ته خپل سرعت به کموې خامخا. بي جواب صحیح ده. je vais mettre le pied devant le frein. زه وایي خپله خپه به د بریک د پاسه ږدم. نو خامخا به خپه د بریک د پاسه ږدې. کیدای شي چې ستا سرعت 40 کي 50 کي نو ته به خپل سرعت کموې که دا موټر وهې پې سرعت به کموې خامخا. نو ځکه دلته به ته هم دلته څه اخلې je vais mettre le pied devant le frein. سی جواب ورته انتخابوو. جواب مو صحیح ده. Immédiatement, j'accélère, réponse A. Je maintiens l'allure, réponse B. Je ralentis, réponse C. دوستانو دلته سوال شوی ده چې دغه ځای کې زه به زر تر زره څه کار کوم. آیا زه به موټر ته اکسلیټر ورکوم، زه په خپل حالت کې به ځم او که زه به سرعت کموم. اول موږ تاسو دې اشارې ته وګورو چې د ښي غاړې ته دا کوم مثلث شکل چې ده دا حق اولیت خو موږ په دې سرکه لرو. ولې نور شیانو ته باید متوجه شو. دوهمه خبره دا ده چې دا موټر سلو روان ده نو ته اجازه نه لرې چې د موټر څخه تیر شې. ولې چې مخې ته ستا ساحې د دید محدود ده. ساحې دید محدود باندې انشاءالله اوس به خامخا ټول پوهیږئ. مطلب دا ده چې تاسو سړک وړاندې نشئ لیدی. نو چې نشئ لیدی دا خپله یو خطر ده تاسو ته. او دریمه خبره دا ده چې دا سپینه لیکه وینئ دا په یاد وساتئ. په هر سړک کې چې تاسو دا سپین لیکه داسې ادامه دار وینئ یا پرې کړی ونه اوسیږي تاسو اجازه نه لرئ چې هلته د موټر څخه مخکې واوړئ. دوستانو دا به همیشه په خپل ماغزه کې وساتئ. نو دلته زموږ بهترین جواب کوم شی راتلی شي؟ سی. زو د بل سوال په لوري. J'accélère. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je fais un appel lumineux. Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستانو دلته موږ تاسو د څلور لارې کې یو او دلته موږ تاسو ته دا اشاره شنه ده. نو اشاره شنه ده آیا دلته په خپل حالت کې ته روان یې لا اوسه پورې د چارهایي سر ته یا د څلور لارې سر ته رسېدلی هم نه یې. نو آیا اکسلیټر ورکول ته ضرورت ده؟ نه، نورمال روان اوسېږه. پس نه واخله، بي واخله. په دویم برخه کې دنه سوال دا شوی دی چې je fais un appel lumineux. زه یو چراغ ورکوم. چراغ باندې خو انشاءالله اوس پوه یاستئ. مثال د خبرې چاته اشاره ورکول. نو اشاره ورکول ته هېڅ ضرورت دلته نه پیدا کېږي. پس نه به واخلو. جوابونو صحیح ده. زو د بل سوال په لوري. Le stress augmente le risque d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. دوستانو سوال دلته دا شوی ده چې سټرس یا سترس اګمونت le risque d'accident. کله چې موږ تاسو د فشار لاندې اوسیږو یا خفه اوسیږو دا وایي د اکسیډنټ چانس زیاتوي. هو دا په یاد وساتئ کله چې تاسو د فشار لاندې اوسیږئ، خفه اوسیږئ، چا سره جنجال شوی اوسیږي
نو خامخا انسان خفه کیږي. نو دغه خفګان په حالت کې کوشش مه کوئ چې ډرایو وکړئ، ځکه چې ستاسو ته خطر جوړیږي د ډرایورۍ لپاره. ګورو چې جواب هم صحیح ده او که نه. ځو د بل سوال په لوري. En général, les troubles visuels liés à la consommation d'alcool apparaissent dès 0,30 grammes par litre, réponse A. 0,50 grammes par litre, réponse B. دوستانو سوال دلته دا ده چې په عمومي حالت کې د خوب ویزوال آیا زموږ د سترګو لیدنه څه وخت په د الکول د استفادې سره خرابېږي، یا زموږ یعنې مطلب یې دا ده چې کله تاسو الکول استفاده وکئ نو څه وخت زموږ سترګې لیدنه ضعیف کېږي، یا مثال د خبرې داسې جلجلک پیدا کوي، یا مثال د خبرې داسې جالی غوندې کېږي. وایي کله چې 30 ګرامه پر هر لیتر یا که 50 ګرام 50 ګرامه خو ډېر زیات ده، خو 30 ګرامه نه شروع کېږي. کله چې 30 ګرامه پر لیتر باندې تاسو الکول په وینه کې یا په ستاسو بدن کې جذب شي نو ستاسو سترګې به صحیح لیدنه نشي کوی. دا مو معلومات ښې غاړې ته، او دا 10 سوالونه وو چې د اولي ویډیو تاسو ته تکمیل شو. بیا هم دوستانو که زموږ نه څه خطا څه شوی وي تاسو نه معذرت غواړو، او ستاسو د لا موټیویشن یا مثال د خبرې تاسو د هڅولو په هیله یو. نو کوشش وکړئ دا زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، دوستانو سره شیر کړئ، او انشاءالله بیا سره ګورو. ښه وخت تاسو ته غواړم. سلام علیکم.